شیرونه د نیازک لالا په غوښتنه چې ټیک ته چې د رنګه به ګل رنګه یې یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یې او مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې مننه چې مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې او دا وفاداري دي یاره ډېره ده او ما سره چې ناست کټ په لنګه یې او اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پوښتونه تنګ د جنګه یې او ماله چې په غرونو باندې راغللې نو منم دې او تره ډک د ننګه یې بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه یو جهان مننه کومه چې دا تاسو څومره په مینه د شعر ته ناست یې نو مونږ ډېرو پروګرامونو له تللي یو خو دومره مینه ده تاسو چې څومره په مینه ناست یې نو یو جهان مننه کومه او طیب صاحب ته دغسې د ظفرخان ظفر صاحب دغه یو هایکو ډالۍ کومه دا سړی مخصوص سړی دی او ډېر په تکلیف دی پروګرام له راورسېده چې خدای شته چې زړه مې ترنه ډېر دغه و خدای شته چې زړه مې ترنه ډېر دغه و خو هغې چې ما ته نن دغه وویل نو دا زړه مې بیا داسې دغه شه که نه یازک صاحب دغه څو نوي شعرونه دي چې څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلیږي داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلیږي او زړګي ما به درته وي خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي زړګي ما به درته وي خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي او تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونې ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلیږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تک شروع که دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلیږي او دغه څو شعرونه نور هم چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دی دلته کې اوس هم په لمبو د ګزران خلک شته دی او خانجي شیشه د موټر ښکته که چې ویې وینې د ژوند په لاره له خپې ابلې روان خلک شته دی مننه چې خانجي شیشه د موټر ښکته که چې ویې وینې د ژوند په لاره له خپې ابلې روان خلک شته دی او صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی او یوازې دا نه چې ژوندی به یمه ګران په ډېرو د مرګ نه پس راپسې هم د ارمان خلک شته دی او دا ستاسو د پورندې خاورې ته چې زما د شعر د مینوالو نه دا پته لګي چې په پښتو باندې بلا مینان خلک شته دی او دغه څو شعرونه نور هم چې کم یو استاد په شرمې ماړه ویا ټیم استاد میس کې پکې درد سیوا کېدو له یو ټپکه وه زه به درته غوږ یم د خپل ستړي ژوند کیسه کوه او چاته هم د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی او غواړه مې د خدای نه دعاګانې روزانه کوه او ما که ستا په مینه خپلې سترګې بل ته پورته کړې نو بیا به ګناهګار یم اشنا بیا رانه ګیله کوه او کوم ځای کې چې ما ورته اظهار د مینې کړی و ستړی چې د ژونده شي نو هلته کې دمه کوه او زه به وتر جان هر وخت ستا په خوا کې نه یم او کله کله خیر دی په یادونو ګزاره کوه او دغه څو شعرونه نور چې مین پې د سرونو جواري کوي او ښکلي د مطلب پورې یاري کوي مین پې د سرونو جواري کوي ښکلي د مطلب پورې یاري کوي او تا ورله د غرونو زړه راوړی دی او یار خو ګورې مینه بازاري کوي او زار شم د بېوسه مین زړونو نه او څومره په پردو زړونو خواري کوي او بیا مې او تر جان له زړه مات کړی دی او بیا به د غم ډکه شاعري کوي او نیازه خان لاله دا غزل دی چې نه په ګرمۍ نه په ساړه و مزه او غم ته دي ټینګ لکه د غره و مزه دا خو حالاتو داسې کړی یم او څنګه چې مې وینې داسې نه و مزه دا خو حالاتو داسې کړی یم څنګه چې مې وینې داسې نه و مزه ښه ده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانه و مزه
چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې اوده ومه زه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو په هغه شپه باندې اوده ومه زه په نورو خلکو درونه او سپک پرېږدوه ویمه چې ستا نظر کې څه ومه زه او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه ومه زه د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زه ومه زه او تر نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه ومه زه ما دغه دوه اخري شعرونه چې ښه په کلاره په سکون او په ارام وده دي بېغمه خلک ګوره څنګه په ماښام وده دي او زړګیه دا خو صرف ما و تاله خوب نه راځي او نور خو د کلي چم ګاوڼ خلک تمام وده دي یو جهان مننه نو په سکول کې د پروګرام استادان انګیر چا پیرا ناست یو دا دغه چې نیاز خان لالا تا ته ما په وړاندې مرکه کې وی چې دا نو هم دی نو فساد جوړیږي تا وی نو ووایه که نه هغه دغسې دی چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی د 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وې چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا اواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې او په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی او په تله چې وتلې 45 کیلو دی او څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه ژوند د مزو دی نو استاد چې لږ تر به دې پوه کړی په دې راز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې اوس نیازه خان لالی په ناوخته کې نور نه ناوخته کېږي پرېږده چې دا بل نظم هم ورته د سکول ده وه سکول دغه نظم دی چې نن اخري ورځ ده د سکول نه فارغېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم نو سکول نه چې فارغ شم نوکرۍ پسې به ګرځم او هر قسمه دیاړۍ او مزدورۍ پسې به ګرځم او غم به مې په سر شي په روپۍ پسې به ګرځم ښه بده به نه کوم خو برتۍ پسې به ګرځم دې کال نیم کې به واورئ چې د کلي به ورکېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم نو پلار مې راته وایي بچې تا ته زموږ تمه ده او مور دې خو رنځوره په والله چې ستا د غمه ده او ته که په سکار شوې نو بیا بې علاجه سمه ده او توره یې پسې ښه ده د دې خړې تنخوا کمه ده نو بس ته نن نه پس په دې غمونو له لویېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم او مخکې نوکري ده د واده ټپې به وروستو وي مور مې راته وایي بچې دا کیسې به وروستو وي دا تراخه چې ګوټ کي نو خوږې پستې به وروستو وي او اوس که دې ځان وکړ او د دې مزې به وروستو وي نو وام ګرانه ده بېبې چې دې واده ته زه رسېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم مننه چې مخکې نوکري ده د واده ټپې به وروستو وي مور مې راته وایي بچې دا کیسې به وروستو وي دا تراخه چې ګوټ کې نو خوږې پستې به وروستو وي او اوس که دې ځان وکړ او د دې مزې به وروستو وي وام ګرانه ده بېبې چې دې واده ته زه رسېږم
او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلیږم او د نن وخت نوکري به درله ژوند کې د خطرې سره وای به چېرته مړ نشم د بم او د محاکې سره نو حالات چې د ملک وران وي د بھارت او امریکې سره نو ټول سرویس په تیر کې د دې غم او وسوسې سره چې خدای خبر د چا د لاس او کوم ځای به قتلیږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلیږم او کله د دې ټولو ستړو ستونزو نه چې تیر شم هله به سړی شم په دوه کسو کې به شمېر شم او اوس که د سپلمۍ یم وروستو ګل به د نمیر شم بس خو چې د چا د تورو زلفو دام کې گیر شم نو ستا په شان اوتره بیا به زه هم شاعر کېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلیږم یو جهان مننه بیا ډېره مننه بیا ډېره مننه